د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات په ارګ کې تازه څه ګمارنې شوي دي. د ملا برادر د رول د کمولو لپاره څوک ګمارل شوی دی؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د طالبانو د اسلامي امارت له منځه یو باوري سرچینه چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د طالبانو ترمنځ د ملا برادر او حقاني ډلو ترمنځ د اختلافاتو د دوام خبر ورکوي. دغې سرچینې ویلي چې د همدې اختلافاتو په اساس د طالبانو د رئیس الوزرا لپاره مولوي عبدالکبیر د سیاسي مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. طالبانو د مولوي کبیر له ټاکل کېدو څخه وروسته د ملا برادر موقف د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ښودلی. له دې سره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف چې پرون کابل ته راغلی و، په ارګ کې د رئیس الوزرا له نوي ټاکل شوي سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او بل مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره چې د هغه د مرستیالۍ ټایټل لا نه دی معلوم لیدلی و. د یادونې وړ ده چې د مولوي کبیر له سیاسي مرستیال کېدو څخه مخکې د طالبانو د رهبرۍ په کچه سیاسي موضوعات تر ډیره ملا برادر مخته وړل. ملا برادر څو کاله وړاندې همدا چې د پاکستان له بنده خوشي شو، د طالبانو د امیرالمؤمنین سیاسي مرستیال او په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشر وټاکل شو. هغه له امریکا متحده ایالاتو سره د طالبانو د سولې خبرو مشري وکړه او له بریالیتوب وروسته له امریکایي استازي زلمي خلیلزاد سره د تړون لاسلیک کړ. سرچینې وایي چې د ملا برادر څنګ ته په ارګ کې د مولوي کبیر ګمارنه په ډیر ګمان د حقاني ډلې په فشار شوي څو ملا برادر کمرنګ او کمزوری کړی شي. د حقاني شبکې مشران د لوی پکتیا له زدرانو قوم څخه دي، په داسې حال کې چې مولوي کبیر هم د همدغې سیمې او قوم اړوند ګڼل کیږي. طالبانو د دغو ادعاو شوو اختلافاتو خبرونه مخکې رد کړي او بې بنسټه یې ګڼلي دي. نږدې میاشت وړاندې د ملا برادر او حقاني ډلې د مشرانو ترمنځ په ارګ کې د وسلوالې نښتې او دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې هم شوې وي چې طالبانو او خپله ملا برادر رد کړلې. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.